نن د پراګ ډیر پخوانی قصر ته زه راغلی یم چې دا په 9مه پیړۍ کې دا جوړ شوی دی. تاسې په دې ویډیو کې دا قصر ما سره وګورئ. دا هغه لاره ده چې پاس قصر ته روان ده. زم تاسو ته د پراګ قصر ښکاره کوم. دا ښکلې ودانۍ ده خو ډیره پخوانۍ ده. دا خلک ګورئ دوی ټولو د دې قصر نه لیدنه کړې او بیرته روان دي. څوک ځي سیل کوي او څوک بیرته را روان دي. تاسو د پراګ قصر ګورئ یوه برخه یې او دا د هر کال تقریبا 2 میلیونه سیلانیان له نورو مملکتونو نه راځي د ده نه لیدنه کوي. دا دی راورسېدمه. دا د غره په سر کې دی او لاره ډیره اوږده وه ستړې شومه. دا د پاس منارونه ښکارېږي چې دا کلیسا ده پخوانۍ. کتونکو دا ډیر لوړ دی او دا کمره ورو ورو ښوروم چې په تاسو باندې سر ونه ګرځي په دې خاطر چې تاسې دا ښکلی قصر تر آخره پورې وګورئ چې څومره محنت پرې شوی او څومره ښایسته دی. دلته هر وخت د چک جمهوریت ولسمشر ژوند کوي. اوسنی ولسمشر زمان ملوش دی. دا یوه بله برخه د دې قصر دی. څومره ښایسته دی. کله چې موږ دلته راتلو هلته زموږ بکس د کامره او شی هغه د پولیسو لخوا نه چک شو خو دوی له موږ نه ټکټ وانه اخیسته. دلته خلک وړیا راځي سیل کوي. په دې ټول قصر کې مې دغه یو دانه موټر ولید. دا هم سکوډا ده. د دې خپله د دې وطن هغه د تولید دی. دا خو به د زمان موټر نه وي. دا دروازه چې ګورئ دا په دې د پراګ په دې کلا کې دا موزیم ده خو اوس ناوخته ده دا موزیم تړلی ده خو د باندې دغه تصویر لګولی دی. د پراګ د کلا نه د باندې یوه څنډه د ښار ښکاري. د پراګ د ښار ښایسته مازدیګر دی. دلته د پراګ د کلا په دې وروستي برخه کې ولاړ یو. ګورئ ټول پراګ ښکارېده په یو غونډۍ کې جوړ شوی دی او هلته وړاندې تاسې د والټاوا سیند هم ګورئ چې هغه کوي بهیږي او دا ښکلی مازدیګر دی. موږ وایو مازدیګر دی لمر په چنارونو خو دا مازدیګر دی لمر د پراګ په دې ښایسته کورونو او ښار باندې دی. دلته چې تاسې ګورئ دا ټول د کورونو دغه بامبوټۍ چې دي دغه چتونه چې دي دا ټول همداسې د سرو خښتو لکه سور رنګ د خښتو باندې لري. دا ټول یو رنګه دي. دې ښار ته یو خاصه ښکلا وربښلې ده. دا دی په تاسو باندې مې د پراګ یا د چک ریپبلیک دغه قصر مې په تاسو باندې ولیده. نو تاسې لکه فکر وکړئ چې د افغانستان ارګ مې په تاسو باندې ولیده. آزاده سوله نه ټکټ نه کومه امنیتي هغه بدون د هر څه باندې هغه نه پابندۍ نه خلک ځي راځي او دیجې نه سیل کوي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان د خپل ځان خیال ساتئ.
Ale gdzieś nie widziałem.